روسیه کالوګا سیمه بوروینس کلي د ورجن مریم کلیسا د خښتو ودانۍ د یو ګنبد لاندې د اصلي حجم څخه جوړه ده. دا برخه د غاړې ایل په نوم یادېږي. دا یو ګرد شوی قربانګاه ده. معبد 2 پوړونه لري. دا لاندې پوړ دی. دا لوړ پوړ دی. دا څه شی دی؟ په دیوال کې عجیب ځای. د کړکۍ څخه لوی. د لومړي پوړ آرک او دروازه. په سر کې یو آرچ هم شتون لري. د کړکۍ پرانستلو په پرتله د پام وړ لوی. داسې انګیرل کېدای شي چې دلته یوه دروازه وه. راځئ چې د مندر بل اړخ څخه وګورو. دلته د ښکته پوړ دروازه ده. د دوهم پوړ په کچه د مرستې سینګار پاتې دی. اندازه د کړکۍ په پرتله د پام وړ لوی دی. دلته هم یوه دروازه وه. موږ د مندر دننه یو په 2م پوړ کې. دا کلیسا ګنبد دی. دا قربانګاه ته تلونکي دي. دلته یوه دروازه وه. د کړکیو په منځ کې. دلته د بیمونو لپاره سوري دي په کوم کې چې فرش پروت دی. په دې سطح کې یو پوړ و. بلې خوا ته کومه کړکۍ نشته. هلته د کلیسا چپل شتون لري. دلته یوه دروازه وه. دلته د خښتو ترمنځ سیم دی. په ښي خوا کې دیوال دی. په ښي خوا کې بنده دروازه ده. د خښتو په منځ کې سیند شتون لري او دلته ورته سیم دی. په ښي او ښي خوا د خښتو قطارونه په قد کې سره سمون نه لري. یوه دروازه زه وه چې دننه ته غځېدلې وه. له بهر څخه آرک دومره پراخ نه دی. راځئ چې د مخالف دیوال سره پرتله کړو. دا د بندیلارې سرحد دی. د خښتو ترمنځ سیم په ښکاره ډول لیدل کیږي. دوی دروازه بنده کړه. دا بنده شوې دروازه د بهرنۍ محراب په شان ده. د محراب دننه او بهر یو شان دی. ولې دروازې یو له بل څخه پورته کوئ؟ دا ناشونی دی. دا څرګنده نه ده چې دا ځینې چیرته وي. دوهم پوړ ته ځینه لومړی پوړ ته د ننوتلو مخه نیسي. ولې دروازې جوړوي او بیا یې خښتې کوي؟